هغه سترګه چې د خدای د یرې نه جاړي ویې جاړه د الله یره راله او د هغې د وجې نه وجاړه د خدای یره څه ته وړه یو د بنده نه یره د خوف یو د الله نه یره د خشیت ورته وایي بنده نه چې سړی یریږي دوه قسمه یری یو دا چې چا نه یریږي نو ته دی په ما ظلم کوي ما سره زیاتې کوي لکه د مار نه چې مونږ یریږو لړم نه یریږو دشمن نه یریږو غل نه یریږو ډاکو نه یریږو مونږ وایي دا ما ته ضرر رسوي ما ته نقصان رسوي او دا ظلم کوي ما سره زیاتې کوي او یو هغه یره ده چې د چا نه یریږي نو ته به دا وایې چې دا عظیم شخصیت دی ما خفه کړی دی اوس یریږم چې ما له سزا رانه کړي عظمت پکې ملحوظي طالبان وایي لکه د پلار نه سړی یریږي نو په دې وجه یریږي چې دا پلار زما ډېر عظیم الشان دی او هسې نه خفه کړی مې نه مور نه یریږي استاذ نه یریږي مشر نه یریږي یو دا یره دې دا نه وایي چې دی په ما ظلم کوي او ما سره زیاتې کوي نو د خدای یره دا ده دا به نه وی چې عیاذا بالله خدای پاک په ما زیاتې کوي او ظلم کوي نه ډېر لوی ذات دی ما سره هر وخت ښېګړې کړې دي او هر وخت ما سره احسانات کړي دي زما بچو سره ما سره نو هسې نه د الله خفه نه شي چې خفه شي نو سزا به راکوي دقه یره چې داسې یره په زړه کې راشي چې د الله ما خفه کړي نه ما به ګناه کړي زما الله به ما نه خفه د الله ما نه ناراضه نه الله د ناراضه کولو د خفګان لایق او قابل نه دی هسې نه د الله ما غوسه کړي نه نو چې مې غوسه کړي نو بیا به رانه تپوس کې رانیسي به مې دقه سترګه چې وجاړي په دقه سوچ او په دغه فکر حضور پاک فرمایي وی دته به د جهنم اور ټچنګ هغه مس به مو نه کي ورو به م نه رسېږي او یو هغه سترګه ده چې هغه د الله په لار کې څوکۍ کوي مسلمانان دي د کافرانو سره په جهاد لګیا دي او دې څوکۍ کوي د مسلمان د مال د مسلمان د عزت یا د دې خبرې څوکۍ کوي چې دشمن حمله ونه کړي دا دوه سترګې به د جهنم اور دې ته نقصان نه رسوي زه دا لومبۍ خبره نن کوم چې د خدای نه سړی نه یریږي نو یریږي به د چا نه او چې الله نه سړی ونه جاړي چا نه به جاړي او قسم دی چې په جړه الله خوشحالېږي څومره چې دی وجړل نو الله دې خوشحاله کړي او چې کله مور د چا نه خفه شي اکثر ما ته بعضې خلک وایي زما نه پلار خفه دی ما سره په جرګه لاړ شه زه یم غلطي مه کوه پلار د جرګې مه بوځه پام کوئ ډېر خفه دی که نه ورنږدې کېږم کنځي مې چې ورنږدې کېږم راشړي مې مې ته دا وکړه که جړه نه درځي په زور ځان جړغونې کا او ورشه لغوندې او دې پلار ته ورترغاړو زه دې به دې رټي دې به دې کنځي خو چې ورشه په دې غېږ کې ورته سر کېږده بس بیا تماشه کوه چې کار سمیږي او که نه سمیږي بیا ما له راشي مولوي صاحب ورلم ومې جړل رټلم مه راځه اخواشه ستا داسې دوسه دله منه به راځې ماله زه ورلم نیخ ما یې وهه هېڅ خبره نشته ما له ستا وهل فخر زه پرې خوشحالېږم او دې غېږ کې ور پرېوتم وایي په ما نه یې زما نه یې زیات وجړل او ځان ته یې رانږدې کړم او ښکلی کړم مسله سمه شو ډېرو ته مې دا چلونه ښولي دي خدای ښه کړی مشر ورور دی رانه خفه دی جرګه را سره لاړ یم جرګې په ورورولۍ کې مه کوه دې کې خبرې زیاتېږي ورشه معافي وغواړه وایي نه زیاتې د هغه دی مې که د هغه هم دی بیا م ورشوی خیر دی ما نه غلطي شوې ده ما معاف کړه په دې خو ته به دې نه ښکارې لږ ورته یو پوټی وجاړه ته تماشه کوه مشر ورور خو د پلار په ځای وي چې ډېر نرمېږي او که نه نرمېږي نو چې بنده په جړه خوشحالېږي او د دنیا هر څه درته معاف کوي نو رب به نه خوشحالېږي او دا جړاګانې خو زموږ ښکلي مبارک پیغمبر کړي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د شپې به حضور پاک منځ کوه په مانځه به ولاړ و جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی د سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې جوشیږي او غرار کوي د الله د یرې نه
حالانکه په پیغمبر مبارک د خدای څه یره وه هغه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر د پښتو خبره مخکې وروسته هر څه ورته خدای بخلي لیکن د الله عظمت چې یا الله ستا خو په ما ډېر لوی احسان دی ما له خو د پیغمبري راکړی دی ما له خو د خدای جنتونه راکړي دي الله رانه خفه نه شي ای پروردګاره پوټې غوندې ناراضه رانه نه شي ګوره او پیغمبر نه چې معمولی ناراضګي راشي ګناه نه کوي پیغمبر خو چې معمولی ناراضګي ته د الله راشي داسې بعضې وخت زموږ د طالبان ورته لغزش او ذلت ورته وایي داسې بعضې وخت کې هغه معمولي غوندې داسې یو حرکت وشي چې هغه الله ته خوښ ني نو بیا داسې چلم ورسره کوي لکه یونس علیه السلام سره چې وکړو د کب ګېډې ته ورسو بیا داسې چلم ورسره کوي لکه آدم علیه السلام چې د اسمان نه دنیا ته راکوز کړي بیا داسې چلم ورسره کوي لکه بعضې پیغمبرانو چې رانیولي دي او بیا خدای پاک ته توبې ویستې دي او رب العالمین معافی ورته کړي نو حضور پاک به داسې ژړل چې عایشه بیبي فرمایي وایي داسې به یې ژړل چې لجوفه عزیز کعزیز المرجل لکه چې سینه غرار او سینه جوشیږي داسې به پیغمبر ژړل نو چې ښکلی مبارک پیغمبر ژړیږي الله ته او چې کله یې ژړلي دي نو الله فرشته رالیږلې ده چې ورشه جبریل یې رالیږلې دی بله فرشته چې تپوس دې وکړه څه مقصد دی الله ته هر څه معلوم دی خو دا شیخ ښکاره کوي مونږ له ژړا نه راځي مونږ ژاړو نه خدای ته چې نه ژاړې خدای ته خدا ته کبر کې لکه پلار د نه خفه دی ورته ورشي او ته ورته نیغ داسې د بدماشۍ په سټایل او په انداز ولاړې دا خو تکبر دی په دې خو پلار نور هم خفه کېږي چې ته دا ناجزه کې سر ښکته کې له غوندې او ځان ټیټ کې او معافي وغواړې نو پلار خوشحاله شي دقسې رب العالمین دی پلار زر نه خوشحالېږي په خدای چې الله زر خوشحالېږي پلار معافي نه کوي په خدای چې پلار الله پاک فوراً معافي کوي زر دې معاف کوي د سلطان صلاح الدین ایوبي چې د خو ډېر زیات جهادونه کړي بیت المقدس یې فتح کړی د چې مصر ته تللی په مصر کې یو علاقه ده اسکندریه ورته وایي هلته د دریاب په غاړه د سلطان صلاح الدین ایوبي قلعه ده هلته او په ګټو باندې پکې لیکل شوي دي په ګټو وایي ګوره دلته مصر ته هم دې را رسېدلی دی او دا علاقه هم د فتح کړې لویه قلعه را سلطان صلاح الدین ایوبي دغه علاقې ته هم رسېدلی دی بیت المقدس یې فتح کړ او چا سره یې جګړې وې چا سره انګریزانو سره انګریزان خو چې اوس په کوم طاقت کې دي صلیبي جنګونه وو هغوی به صلیب اوچت کړی و دا د هغوی نشان دی او دوی به د اسلام بیرغ او جنډه اوچته کړې وه نو سی به یو ځای کې جهاد و ښه مضبوطه او انګریزان ته گیر چاپېره راتو شو او اطلاع ورته راورسېده چې انګریزانو له بحري کشتۍ را روانې دي کومک را روان دی د وسلې نو هغه زمانه کې یو بزرګ هغه له ورغې چا ورته وایي ورشه دا پلانکې بزرګ دی او ډېر نیک سړی او دی چې د الله نه سوال کوي نو خدای پاک یې دعا قبلوي نو دې سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر زیات خدای ته وژړل چې یا خدایه که دې جنګ کې موږ شکست وموند خو بیت المقدس څه کې چې د شام او د فلسطین دا ټوله ځمکه د مسلمان د لاسه وځي الله دا خو مقدسه ځمکه ده دا خو مبارکه ځمکه ده ارض الانبیا د پیغمبرانو ځمکه ده ربه دا خو زموږ د لاسه وځي او چې دا کم کومک مې واورېدل چې انګریزانو له په سمندر دریاب کې را روان دی د دې طاقت ما سره نشته پروردګار ټوله شپې خدای ته وژړل نو سهار وختي هغه بزرګ له ورغی هغه ته یې دقسې په دې کونډو لاسونه کېښوده وی حضرت تا له راغلی یم د الله د دین دپاره جنګېږم زما پکې نور څه نشته او د بیت المقدس فتح ډېره زیاته نږدې ده ډېره نږدې ده سم بزرګ و نیک سړی خو دا ده چې واومېرېدل چې او باوثوق راته پته ولګېده چې د انګریزانو دپاره کومک را روان دی مدد را روان دی او کشتۍ بحري بیړۍ را روانې بحري بیړۍ هغه زمانه
طاقت نه لرم تاله راغلی د الله په دربار کې سوال وکړم. هغه بزرګ دا سر ښکته که د هغه زمانې لوی عالم او بیا سر اوچت که وی سلطان صلاح الدین ایوبي ستا اوښکو بیګا د دشمن بیړه په سمندر دریاب کې غرقه کړنه دعا مه غواړه. زه به دعا درته کوم خو چې کومې بیړۍ را روانې و تا بیګا کومه جړه خدای ته کړې ده هغې اوښکو هغه داسې و چې شلغشي وغشي هغې د دشمن بیړه تباه کړې ده. واقعي چې پته ولګېده د دشمن بیړۍ ټولې سمندر دریاب کې غولی راغلې وه بیړۍ په دریاب کې غرقې شوې وې نو الله پاک سلطان صلاح الدین ایوبي له بیت المقدس په لامس ورکړه. جړه وله خدای ورکړه چې خدای پاک ته یې وجړل. هغه بیت المقدس چې زمونږ لومبۍ قبله وه یعنې د بیت الله نه مخکې صحابه کرامو 14 11 میاشتې سره د حضور پاک دغه بیت المقدس ته منځونه کړي او د دنیا پیغمبران د هغې په خوا کې دفن دي د دنیا پیغمبران او د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د بچي حضرت اسحاق علیه السلام د لاس جوړ بیت المقدس دی هغې جوړ کړی او سلیمان علیه السلام بیا جوړ کړی دی بیت المقدس په شپېتو جربو کې دا جومات دی لیکن جړه ورکه سلطان صلاح الدین ایوبي وجړل نو خدای وله ورکه خو چې کله ناچ ګانا او سندرې او خندا خوندي راله نو هغه بیت المقدس د مسلمان د لاس نه ووته. دویم جړه ورکه خندا لرې کړه زاره او فریاد خدای پاک چې اوشنو بیت المقدس الله مسلمان لا ورکړ خو چې نعت ګانا او سندرې او تکبرات او د خدای خلاف راغی نو بیت المقدس څکې چې ورسره د فلسطین ډېره ځمکه هم د یهودیانو لاس ته لاړه او نن موږ جاړو په دغې خلکو نن وی غزه سره ظلم کېږي او پلانکي کې ظلم کېږي مسلمانان نن جړه کوي خدای ته خو باس مشرانو یې تکبر وکړو مشرانو کبر وکړه زیاتې یې وکړه پلارانو نیکونو ظلمونه وکړل او زیاتې یې وکړه شکلونه د انګریزانو په شان کړل جامه د انګریز په شان دی شکل د انګریز په شان او اسلام پورې خنداګانې وکړې خنداګانې داسې خدای ووهل چې اوس موږ توبې وباسو جړه ورلکه وغیم جړه کوي خو لا معاف کېدل نشته په مستۍ پلار خفه کېږي چې زوی مستي کوي نو د بنده په مستۍ به الله ولې نه خفه کېږي په هسپتال کې چې مریض ناجوړه شي او نښه کېږي ډاکټر څه وایي ډاکټر وی بس هسې بې ځایه پیسې په دې بابا مه لګوه بس دا نښه کېږي بس باقي دا اوس خدای نه غواړه ډاکټر هم درته وي باقي دا خدای نه غواړه باقي الله ته لاړ شه او الله ته به دعاګانې کوې نور د دې بابا علاج موږ سره نشته نو په دې موږ پوهیو چې د هر چا نه موږ مایوسه شو نو موږ به منډه د الله ذات له وو دا موږ ته ښه پته بیا موږ په وخت خدای ته چغه نه وه چې ښه ستړي شو نو بیا چغې وو ولې موږ الله ته رجوع نه کوو د وخت نه الله ته رجوع کوو خدای ته جاړه وکړه زما وروره په وخت باندې دا تکلیف په در باندې خدای ډو راولي نه دا مصیبت په در باندې خدای ډو راولي نه نو زه په سندرو او په ګانو په موسیقو شم او چې ګیر شم نو بیا چغې جوړې نو بیا دې خدای معاف کوي چې ګیر شي او چغې جوړې کړي بیا دې خدای معاف کوي خو بیا به راسره لږه یو پوټی صبر به ورته کوي داسې زر نه زما ورور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی بعضې وخت کې به حضور پاک داسې جړه کوله داسې جړه چې ما به وی چې خدای پاکه د پیغمبر مبارک دا وجود د جړه د وجې ونه شلېږي داسې به رسول الله مبارک جړه کول او چې کله د امت متعلق سخت او تکلیف راغلی دی نو حضور پاک د کور نه بار تللی دی بقي ته اوس هلته قبرستان دی او مخوا پکې لږ قبرونه او باقي ټول ځنګل و هلته به لاړ د شپې په نیمه شپه کې تللی دی هلته خدای ته د دې خپل امت دپاره جلاګانې کړي
هغه ته پته وه چې زما په ژړا زما رب خوشحالېږي زموږ لوی اکابر واړه نه لوی اکابر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به دونه ژړل دونه قبر ته خصوصا موږ څونه مقبرې ته ځو راځو موږ د مقبرې نه څه عبرت وانغېسته چې به کله مقبرې ته لاړو قبر ته به ودرېده نو دونه به وژړل چې دا ږیره به د اوښکو نه لمده شوه حالانکه مبشر بالجنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه د جنت زیری کړی جنت لسو صحابه وی په یو مجلس کې نومونه اخیستلي چې فلانکې په جنت فلانکې به جنت ته ځي فلانکې نو 3 نمبر نوم یې د حضرت عثمان اخیستی یو ځل په احد په غر د پاسه حضور پاک هم ولاړو ورسره حضرت ابوبکر صدیق هم ورسره حضرت عثمان هم ورسره حضرت عمر هم او دې کې دا غر اوجړقې زلزله راغله اوهو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپه مبارک اوچته کړو دې غر له داسې راوبروله وی اسکن احد غلی شه احده جړقېږي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی وصدیق یو صدیق ولاړ دی وشهیدان دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان خو قسم دی رونو چې قبر ته به ودرېد نو داسې به یې وژړل چې ږیره به لمده شوه نو چا ورته وی د جنت ذکر کېږي او د دوزخ جړا نه کې او چې قبر ته ودرېږي نو جړا کې او ورته څه وی ما د حضور پاک نه اورېدلی دی چې قبر د اخرت په منازلو کې لومبی منزل دی لومبی پوړی ده که دا د چا ښه شو وروسته د دې نه ښه دی او که دا د چا خراب شو وروستو د دې نه هم سختې دي مونږ په خپلو اوبو مړي یوسو پلار هم یوړه نیکه هم یوړه مور هم یوړه نور رشته داران هم یوړل او په قبر کې هم کېښودل لیکن مونږ د دې قبر نه څه عبرت وانغېست مونږ په دې مقبره تېرېږو مونږ ته څه عبرت وانغېست او حضور پاک فرمایي وی لاړ شئ قبرونو ته د مړو ملاقاتو کې ولې وی دا سړي ته زموږ لونه خو سخت دي دومره سخت دي زموږ لونه او سخت زړه متعلق قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین وی کم زړه چې سخت دي او د خدای د یرې نه په ده کې جړه نه راځي الله ویلون یو معنا دا ده چې دته د خدای د طرف نه به هلاکت ملاویږي هلاک شو او یو علماء لیکلي د پیغمبر مبارک حدیث دی چې ویل په دوزخ کې یو کنده ده روزانه حالانکه هلته ورځ او شپه نشته دا د دنیا د ورځې حساب دی روزانه دوزخ د هغې کندې نه په خپله 70,000 کرته امان غواړي دوزخ ته امان غواړي ویل للقاسیة قلوبهم هغه خلک چې ونه سخت وي او لکه یره نی من ذکر الله د الله طرف ته او د الله یاد ته اړه نه مایل کېږي ډېر سخت دی هېڅ پروا نه ساتي کبرجن دی متکبره دی نه خدای یادوي نه د خدای قرآن لري نو الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین دا په ګمراهۍ کې پراته د ګمراهۍ بیا مختلف شکلونه دي یو شکل یې د کفر دی یو شکل یې د فسق او د فجور دی دا په ګمراهۍ کې پراته دي ورونو چې درنه کېږي نو خدای ته جاړئ لږ غوندې مانځه له راځئ جومات کې یو ګوټ ته کښېنئ تسبیح راولئ او ذکر کوئ لا اله الا الله د الله د قیامت ورځ قبر دا ځان ته رامخکې کې په خپله جړه درځي د شپې پاسې یو 2 رکعاته تهجد کوئ الله ته ودرېږئ مونږ خو محتاج یو الله ته د دنیا په دې مال و متا مه کوئ بروسه دا درنه پاتې دي ډېر لاړل او مونږ هم ترې روان یو او لږ پاسې الله ته لږ دقه د اخر شپې په پاسېدو او د اخر شپې الله ته په ودرېدو په جړه زما قسم په خدای چې الله خوشحالېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت څومره لوی
دې مبشر بالجنت دی او یو ځل نه حضور پاک بار بار دله د جنت زیری ورکړی دی بار بار خو چې دا د آخرت به ورته رامخکې شو او قبر به رامخکې شو او د الله تعالی دا پکړ دکړ چې کوي دا به ورته رامخکې شو نو بیا به حالت بدلو بیا به څنګه جړل صحابه وی د سار مونځ به کو او عموما به په مانځه کې سورت یوسف تلاوت کو وی اخیری صفونه خلری صفونو کې आवाज غټو درونو په اخیری صفونو کې به مونږ د حضرت عمر سلګي اورېدې حضرت حذیفه ابن الیمان هغه صحابي چې هغه سره د حضور پاک رازونه رازدار د پیغمبر صاحب السر نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بادشاه شو امیر المؤمنین نو یو ځل یې راوغوښته وی حذیفه دلته کښېنه وی تا سره خو د حضور پاک ډېرې پټې پټې خبرې پرتې دي که نه وی او امیر المؤمنین دې اړه کې مې پرتې دي خو هغه ما سره د حضور پاک راز دی زه ویلی نشم او چې څه راته ویلي دي اوس چې ګورم کومه خبره مخې له راځي نو ما ته را یادېږي چې دا خو حضور پاک ویلې وه چې کومه خبره مخې له راځي نو ما ته را یادېږي چې دا خو له دواړو جهانو مبارک پیغمبر ویلي دی ورته یې وی حذیفه منافقین یې درته ښولي وی او امیر المؤمنین دې زړه څه کې مې د منافقینو لیست پروت دی راته یې ویلي دي فلانکې د فلانکې زوی منافق فلانکې د فلانکې زوی منافق فلانکې د فلانکې زوی منافق دی راته ټول ښولي خو ګوره امیر المؤمنین که ته رانه تپوس کې نو درته ښولی نشم ما ته ټول پیغمبر مبارک ښولي هغه یارېده که یو خو ما ته پیغمبر ویلي چې دا به چاته نه ښیې دویم دا که درته وښیم دی خو سرتې درې شروع پې ونه کړي او پیغمبر مبارک و منافقین نه وجل وی امیر المؤمنین لږ کې مې پراته دي خو درته یې ویلی نشم حضرت عمر وجړل سلګی وویل سلګی امیر المؤمنین دی ورته یې وی حذیفه ما ته مه ښایه یو نظر پې واچوه چې د عمر نوم په دې کې شته او که نشته نظر واچوه څومره لوی شخصیت خو د الله یره به راله نو بیا به په دې نه پوهېده رپېده به بیا الله خوشحالېږي بس چې څومره د الله نه ته په زړه کې یره وکړې یره په خدای چې الله خوشحالېږي